بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع چې د ایکسل کې د فارمټ پینټر نه شروع کوو. فارمټ پینټر څه کار کوي؟ که چیرته تا یو ټکسټ ته فارمټ برابر کړی وي، غواړي چې هماغه فارمټ بل ځای اپلای کړي، نو فارمټ پینټر نه استفاده کوي. لکه دا نیم دی، زه غواړم دا بولډ کړم، د فنټ سټایل ورته تغییروم. مثال دی ځنه نازو دا سټایل مو ورکړ، فنټ کلر مو ورته تغییر کړ، سایز مو داسې لږ زیات کړ، او همدارنګه نور فارمټ ورباندې اپلای کوي. غواړي چې همدغه سټایل دی پوسټ باندې هم راشي، سیلري باندې هم راشي. ګورې که دې باندې کلیک وکړو، فارمټ پینټر باندې راوړو، دلته کلیک کړو، پوسټ باندې هم اپلای شو، بیا دلته کلیک کوو، دې باندې هم اپلای شو. که اوس ته غواړې چې دغه فارمټ دې بار بار اپلای کړي او په یو کلیک سره، نو دلته به راشي ډبل کلیک به وکړي. کله چې ډبل کلیک وکړي، یو کلیک بل کلیک، نو ته کولی شي چې دا بیا بار بار اپلای کړي. ډبل کلیک سره بار بار راځي، خو اوس فعلا چې دی دلته مشکل لري، نه اپلای کېږي. کنې تاسې دلته وګورئ، په دې اخرنۍ جمله کې لیکلي ټو اپلای د فارمټینګ ان ملټیپل پلیس ډبل کلیک فارمټ پینټر. په فارمټ پینټر باندې ډبل کلیک بیا وکړئ، دلته تاسې وګورئ. نو دا طریقه ده، تاسې به په دې ډبل کلیک کوئ او بیا بار بار چې تاسې کولی شئ فارمټ پینټر اپلای کوئ. اوس راځو دلته فنټ ساحې ته. فنټ کې چې دی لومړی د فنټ سټایل دی موږ سره. ګورئ فنټ سټایل چې دی په دې کې تاسې کولی شئ خپل د خوښې سټایل چې کوم دي هغه اپلای کړئ. زه به لږ د دې خوا داسې راوړم. وګورئ کوم سټایل چې د فنټ تاسې اپلای کوئ، هماغه دلته کولی شئ چې تاسې اپلای کړئ. ورسره چې دی د فنټ سایز دی، تاسې کولی شئ د اتو نه واخله تر ۲ پورې فنټ سایز وټاکئ. همداسې چې دی دلته انکریز فنټ سایز دې ځای نه زیاتولی شئ، ډیکریز فنټ سایز د دې ځای نه بیرته کمولی شئ. همدارنګه ټکسټ غواړئ چې بولډ کوئ، همدارنګه شارټکټ یې چې دی کنټرول بي دی، کنټرول بي وهئ بولډ کېږي، کنټرول بي وهئ بیرته به بولډ نه وځي. بیا اټالک دی، غواړئ چې اټالک یې کړئ، لږ یې داسې په څنګ کړئ، نو کنټرول آی چې وهئ اټالک کېږي به، او کنټرول آی چې وهئ بیا دوباره به اټالک نه بیرته ختمېږي. بل انډرلاین غواړئ چې د ټکسټ لاندې یو لاین ورکوئ. ګورئ دلته یو ډبل انډرلاین دی، که ډبل غواړئ نو ډبل باندې کلیک وکړئ، او که سنګل غواړئ سنګل باندې کلیک وکړئ، او که نه غواړئ بیا په انډرلاین کلیک وکړئ، ختم شي. بله موضوع د بارډر ده. غواړئ تاسې بټم سیټ ته بارډر ورکوئ، ټکسټ مو سلیکټ کړی دی، اوکې کې دي نه. ګورئ بټم سیټ ته یې بارډر واخیست. غواړئ همداسې ټاپ سیټ ته، همدارنګه لیفت ته، همدارنګه رایټ ته. ګورئ څلور طرفه بارډر مونږ ورکړ. غواړئ چې بیرته دا بارډر ختموئ، نو بارډر، بارډر به ځنې ختم شي. ګورئ بارډر نشته اوس. بیا راځئ دې ځای نه آل بارډرز ټول بارډر ورکوئ، مطلب داخل او آوټ سایډ ان سایډ دواړه سایډونو ته بارډر ورکوئ. بیا یې ختمو، نو بارډر. ته غواړئ چې صرف آوټ سایډ ته بارډر ورکوئ، نو آوټ سایډ بارډرز کلیک کړه، صرف آوټ سایډ ته بارډر واخلئ. او یا کوئ چې نه بارډر ختموئ، دې ځای نه چې دی راځئ ورته چې تھک آوټ سایډ بارډرز، غټ بارډر ورکړه بهر سایډ ته څلور طرفونو ته. بیا بارډر ته راځئ، بارډر نه غواړئ نو ختموئ، دې ځای نه نو بارډر به کلیک کړئ. بل دی بټم ډبل بارډر، لاندې سایډ ته ډبل بارډر ورکړه. ګورئ لاندې ډبل بارډر راغی، که یې نه غواړئ دا نو کړه، او بیا راشئ ورته تھک بټم بارډر، لاندې چې دی لږ غټ بارډر ورکړه. همدارنګه چې دی ټاپ اینډ بټم بارډر دواړو طرفونو ته بارډر ورکړئ، یا چې د دې ځای نه ټاپ اینډ تھک بټم بارډر لاندې چې دی بارډر ورکړئ، لږ ډبل او پاسه چې دی نری. همداسې ټاپ اینډ ډبل بټم بارډر دې باندې کلیک کړئ، لاندې به ډبل وي، پاس به سنګل وي. که یې نه غواړئ دې ځای نه چې نو بارډر یې کړئ. بله خبره دا کې ډرا بارډرز، د خپل د خوښې بارډر چې تاسې کولی شئ ډرا کړئ، داسې یو بارډر خپل د خوښې کولی شئ چې تاسې ډرا کړئ. دې ځای نه ورته تاسې د لاین سټایل هم انتخابولی شئ، لاین کلر مثال زه غواړم ریډ. دې ځای نه راځئ ورته وایئ چې د لاین سټایل په کوم اندازه لاین راوړئ، مثال زه غواړم چې دا سټایل لاین راوړم. ولې دې ځای نه بارډر ډرا کوئ، هماغسې به راځي، خو دا سنګل ډراوینګ دی. بل دی ډرا بارډر ګریډ،
که دې باندې کلیک وکړو تاسو کولی شئ ملټیپل سیلونو ته چې دی په یو ځل باندې بارډر داسې ورکوئ خپل د خوښې لاین سټایل او کلر به ورته انتخاب کړئ. مثال زه غواړم چې دا د بلیک شي، همدارنګه د بارډر د لاین سټایل غواړئ چې فرضاً دا د داسې شي، نو تاسې دې ځای نه ډرا کړئ، بارډر سټایل به بدل شي. بله خبره اریز بارډر دی، غواړئ چې یو بارډر اریز کړئ، دې ځای باندې کلیک کړئ، بارډر به اریز کېږي، اریز ټول مو راواخیست. ښه اوس راځو بل دی مور بارډرز. کله چې راشو مور بارډرز ته زه به اسکیپ وواهم چې دا ختم شي، دا به سلیکټ کړو او را به شو مور بارډرز ته. مور بارډرز کې چې دی څه خبرې دي، لومړۍ خبره د بارډر سټایل دی. مثال ته غواړئ چې دې ځای نه بارډر انتخاب کړئ، کوم بارډر ده دا چې دی آوټلاین صرف بهر سایډ ته کور کې دې ځای نه کلیک کړه او که ان سایډ ته م ورکړئ دواړه باندې ان سایډ آوټ سایډ دواړه باندې کلیک کړه، دواړه به یې واخلي، نو دا به اوکې وګورئ ان سایډ آوټ سایډ دواړه واخیسته. که نه بیا راځئ دې ځای نه ورته چې زه داسې کار کوم بارډر نن ختموم، ته چې زه غواړم صرف آوټ سایډ ته بارډر ورکوم، دې باندې به کلیک کړئ. که نه آوټ سایډ وګورئ که دا کلیک کړو آوټ سایډ ته به صرف بارډر واخلي او داخل ان سایډ به نه وي. یا ته داسې وایې چې غواړم ان سایډ کې ورکړم خو آوټ سایډ کې دې نه وي، ان سایډ به کلیک کوئ، صرف چېرته به یې واخلي په ان سایډ کې به یې واخلي، اوکې آوټ سایډ به نه وي. بیا راځئ مور بارډر ته، په دې کې چې دی بل ټاپ بارډر دا لرې کوو، غواړئ ته ټاپ بارډر ورکړئ، ان سایډ ورکړئ، بټم بارډر، لیفټ رایټ داسې غواړئ چې بارډر ورکړي، نو په دې طریقې سره چې دغه اپشن ان سایډ آوټ سایډ چې کلیک کړو دواړه به په یو ځای باندې واخلي د دې اپشن، او که یو طرف ته یې موږ ورکوو نو دغه طریقو سره کولی شو په یو طرف یې ورکړو. بله مهمه خبره په بارډر کې دا، مثال ته غواړئ تا سره ځینې خانې دي هغه قید کړئ، د نتایجو یا د بل شي دي خو غواړئ ته یې قید کړئ، نو موډ بارډر ته راځئ، دې ځای نه وایئ چې زه غواړم دا قید کړم، نو په دې طرف نه یې قید کړئ خوښه دی، او یا که دې بل سایډ نه قید کړئ نو کولی شئ دواړه طرفونه په یو ځل هم قید کړئ داسې، او که یو ځل باندې نه قید کړئ نو دا یو تنې لرې کړه، د بل طرف نه به داسې قید شي. نو دغه د قید دپاره همدارنګه دې ځای کې چې دی موږ کولی شو کلر ورکړو، مثال زه غواړم دې ته رنګ ورکړم او داسې قید کړم، اوکې په دې لین سره موږ دا قید کړو. نو دا د بارډر موضوع شوه چې تاسې ورباندې پوه شو. اوس راځو بل دی دې ځای کې فل کلر دی، غواړئ تاسو دلته د بیکګراوند ته کلر ورکوئ، دې ځای نه مختلف قسمه کلرز موجود دي، هر یو کلر چې ستاسې خوښیږي کولی شئ هغه کلر چې دی فل کلر ته ورکوئ. سټنډرډ کلرز موږ سره موجود دي، یا چې دی راځئ مور کلرز ته، دې ځای نه کسټم کلر نه چې دی دا راخلئ. کمپیوټر کې چې دی RGB کلر یوز کېږي، د ریډ ګرین بلو، دې ځای کې فیصدي ده، که تاسې یو زیاتوئ بل کموئ، یو نوی رنګ دې ځای کې ګوره نیو کې جوړېږي، تاسې اوس وګورئ دا زه کمومه یو نوی رنګ به جوړ شي، دلته وګورئ نوی رنګ جوړ شو. همداسې راځئ دې کلر کې وایي چې ختموي ته نو یا چې د مور کلر کې یو بل سټنډرډ کلر موجود دي، دې ځای نه یو راخلئ، فرضاً زه غواړم چې دا کلر راواخلم، اوکې که دا به راشي، ختموي ته نو فیل باندې کلیک وکړئ، کلر به ختم شي. بل دی فنټ کلر، غواړئ چې دغه ټیکسټ ته کلر ورکوئ، دې ځای نه ریډ کلر ورکوئ، یا چې د اټومیټک کلر ورکوئ، یا دې ځای نه راځئ مور کلرز ته، دې ځای نه سټنډرډ نه راخلئ یا کسټم نه راخلئ، داسې اوکې کې هماغه کلر بل ته راشي. که کلر غواړئ چې بیرته مطلب ډیفالټ حالت ته راوړي، ډیفالټ چې اټومیټک کلر. بله خبره دا ده مهمه، که چېرته تاسې سره مثال داسې یو سیل چې دی پراخه وي، زه به دا رو لږ داسې پراخه کړم، دغه ټیکسټ چې په دې کې دی دا په کومه ساحه کې غواړم، مثال زه غواړم دا په ټاپ کې راشي، یا دې په سنټر کې راشي، یا دې په بټم کې راشي. دا په لیفټ سایډ کې دی، اوس ته چې نه زه په سنټر کې غواړم یا په رایټ کې غواړم، ته چې نه زه غواړم دا دې راشي په سنټر کې، په دواړو داسې میډل سنټر کې دې راشي، نو دلته به دواړه الاین چې دی سنټر به ووهي او دلته هم به څه ووهي الاین میډل الاین، دواړه چې میډل الاین او الاین سنټر ووهي دا به په منځ کې راشي. ورپسې بله خبره چې دا هغه د ټیکسټ ته مثال غواړئ ته دې ته لږ روټیشن ورکړئ په دې طریقې سره، یا دې بل طرف ته، یا راځي دې نه چې د ورټیکل ټاپ، یا چې د روټیټ ټیکسټ اپ یا روټیټ ټیکسټ ډاون په دې طریقې سره، یا دې ځای نه کولی شي فارمټ سیل الاینمنټ ته چې راشي، دې ځای نه کولی شي چې په خپل د خوښې مثال ته وایي چې زه غواړم 45 درجې ته روټیشن ورکړم، نو په دې طریقې سره ته کولی شي چې دې ځای نه
سیل چې دی فارمټ کې مثال غواړي 45 درجې په طرف ته بل طرف ته داسې تاووي. نو په دې طریقې سره کولی شو چې مونږه دینه استفاده وکړو. بله مهمه خبره چې دا هغه دغه د ټکس کنټرول دی. یو رب ټکس دی، بل شرنک ټو فټ دی او بل مرج سیل دی. دغه درې اپشنه څه کار کوي؟ دا رب ټکس ګوره دلته هم شته. ګورې که چېرته مونږه دا لیکل کوو، دا لیکل سیل نه اضافه شي دا وځي بل کالم ته اوړي. زه یم چې دا دې نه اوړي نو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ، رب ټکس به کلیک کړئ. ګوره هغه اضافه ټکس به لاندې راځي. دې کې که اوس تاسې نور لیکل کوئ دا لیکل همداسې لاندې راځي دا به بل کالم ته نه اوړي. همدغه یو کالم هم دا یو سیل کې به همداسې لاندې ځي. دا د رب ټکس خبره شوه. ورپسې بیا الاینمنټ ته تاسې راځئ، دې ځای نه کلیک کوئ. کله چې راشي دې ځای نه ګورئ رب ټکس مونږه کار کوه دلته ټک مارک دی. اوس راځو شرنک ټو فټ ته. شرنک ټو فټ څه کار کوي؟ زه یم چې لیکل کوم په دې سیل کې چې څومره زیات لیکل وي په همدې یو سیل کې دې ځان برابر کړي. الاینمنټ ته به راشي دې ځای نه او دلته به راشي شرنک ټو فټ باندې به کلیک وکړئ. دلته چې کلیک وکړو تاسو په دې کې چې څومره لیکل کوئ دا ټول لیکل په همدې یو سیل کې برابرېږي. ګورئ په همدې کې اخوا دې خوا به نه ځي. بل مرج سیلز چې دی څه کار کوي؟ ته غواړې یو څه سیلونه مرج کړې دې ځای نه ګورئ که چېرته راشو دې ځای نه مونږ کولی شو دلته راشو مرج. زه غواړم دغه څو سیلونه دا یو ځای کوم، داسې یو سیل متنې جوړ کړم مرج سیل. دا باډر ورکړو تاسو ته به لږ ښه معلوم شي ال باډر. وایي دا اوس یو سیل شو. همدارنګه اوس راځو بله خبره پکې اکراس مرج ده. اکراس مرج څه کار کوي؟ تاسو غواړئ چې دلته به راشو لږ نور به هم باډر ورکړم زه چې تاسو ښه پوه شئ. زه غواړم چې دغه سیلونه صرف دغه د منځ چې کوم دا ورټیکل عمودي باډر دی دا ختمومه. اکراس مرج باندې کلیک کوو او عمودي باډر یې تنې ختم کړو. همدارنګه مرج سیلز چې دی زه غواړم یو څو سیلونه مرج کوم، داسې سلیکټ به کړو دا سیلونه غواړم مرج سیل. ګورئ مرج ان سنټر او مرج سیلز دواړو یو وظیفه ده خو لږ فرق لري. مرج ان سنټر دا کار کوي چې لیکل د منځ نه بیا شروع کېږي او مرج سیل چې دی مرج سیل اپشن کې که لیکل کوو لیکل دا بیا د لیفت سایډ نه شروع کېږي. ګورئ که زه دا مرج سیل کلیک کړم دې کې لیکل د لیفت سایډ نه شروع شو او حالانکې کله چې مرج ان سنټر مونږ وهغه هغې کې لیکل د منځ نه شروع کېده. صرف همدغومره فرق لري. بل ان مرج سیل غواړي دا بیرته ان مرج کې په کار نه دی نو ان مرج شو. نو دا زمونږه د نن ورځې درس چې تاسې پوه شئ ورباندې. یو موضوع پاتې شوه چې هغه درته ووایم، هغه مهمه موضوع ده. دلته یو چې دی لیفت ټو رایټ دی، رایټ ټو لیفت دی او کنټیکس دی. دا څه کار کوي؟ ګورئ که چېرته مونږه مثال پښتو او انګلیسي لیکل کوو، فرضاً زه لیکم افغانستان، همدې سره په یو سل کې زه پښتو لیکلم کوم. زه یم دا پښتو لیکل دی خوا لیفت سایډ ته راشي او انګلیسي دی رایټ سایډ ته راشي. تاسې راځئ ګورئ لیفت ټو رایټ دا به اوس د انګلیسي شو. که غواړئ چې رایټ ټو لیفت کلیک کړئ ګورئ افغانستان پښتو والا چې دی لیفت سایډ ته شو او انګلیسي والا رایټ سایډ ته شو. که کنټیکس واخلو کنټیکس کې هم همداسې راځي، مطلب دا کنټیکس او لیفت ټو رایټ چې دی یو کار کوي. او که پښتو لیکل وي غواړئ چې هغه لیفت سایډ ته راشي رایټ ټو لیفت باندې کلیک وکړئ داسې به راځي. یو بله موضوع انکریز انډینټ غواړئ چې د لیفت سایډ نه داسې فاصله ورکړئ، ډیکریز انډینټ بیرته یې ختموي.